बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोलू पश्तनो ता टोल लकी मरवत ता सलाम। د بنو پرون چې کوم سانحه سوې ده، کومې دماکې سوې دي، او د بنو کومه وینه تویسلې ده، او بنو کوم پرون په وینو باندې سور و، دا صرف د بنو خبره نه ده، دا د ټول پښتون خبره ده. دا ټول پښتون په وینو باندې سور و. موږ بنو سره په دې دردناک حالاتو چې په دغه دوک صدمې او په دغه غم چې مکمل شریک یو، دا غم د صرف بنو نه ده، دا د هر کلمې ویونکي غم ده، دا د هر پښتون غم ده، او دا داسې غم ده، دا غم په الفاظو چې نه بیانېږي. موږ اول بنو ته دا پیغام ورکوو چې دا غم تاسو غم نه ده، دا موږ غم ده، دا د ټول پښتون غم ده. په دې غم چې موږ تاسو سره شریک یو، او موږ باندې چې څه قسم تاسو خدمت وي، وینه درکوای سو، صرف دریب چې وینه نه، قرباني وینه درکوای سو، د خپله وینه تر پاره قربانوای سو. موږ مروت کوم، موږ بیټني کوم، موږ مروت بیټني قومي تحریک اینڈ پښتون قومي تحریک، موږ یو مجاهد تاسو ته هر وخت تیار ده چې څه وخت تاسو موږ ته کرې کوو، اطلاع کوو، موږ به درته حاضر یو. موږ سرونه د تاسو قربان، موږ مال، موږ وخت، موږ هر څه تر تاسو قربان. او پښتون قوم ته دا پیغام ورکوم چې پښتونه، ته ولې یو موټی نه کېږې؟ ته ولې له دې پارټیو او له دغه سیاست نه بار نه روځې؟ خدای دې دا پارټۍ تباه برباد کا، خدای دې په دې پارټۍ اور ولګاوه، خدای دې په دغه سیاست باندې اور ولګاوه. نور له دې پارټیو سیاست نه روزو پښتونه. خدای ته وګورو، رسول ته وګورو. دا پارټۍ او دا سیاست، دا ټول غلا، ډاکې، لوټ مار، کرپشن، بېایماني، فراډ، دوکا، درواغ، دو نمبري، دغه نام ده. دې نه خدای دې پاره نور روزو، جسکې د خپلو بچو باندې رحم وکړو، مخته د خپلو نسلو په مستقبل باندې دسکې سوچ وکړو. یار روزي خو الله ذمہواري اخیسته ده. موږ تاسو ته به الله روزي راکوي، موږ به محنت کوو، الله به روزي راکوي. له دې پارټیو سیاست، له دې مردراړې حرامې روزي نه نوره روزو. دا بنګلونه، دا پلاټونه، دا بینک اکاونټونه، دا په باره دنیا چې دا هوټلې یا پلازې، او دا د دنیا دا سوسایټیز، او دا دنیا شان و شوکت، د دنیا دا حرص و لالچ، خدای دې پاره دې نه روزو. ډېر بدترین وخت تر باندې راغلی ده، او دغه نه مخته چې کوم بدترین حالات تر باندې روان دي، ایګه سوچ تاسو نسو کولی، سوچ. نو زه دا پیسه تر تا چوم پښتنو ته چې نوره د خان ا د ملال سیاست نه روزو. د خان ا د ملا سیاست چې ده که نه، دا 100% یو ده. یہ دو ایجنڈا، یہ دو منشور، یہ دو دستور، یہ دو ابجیکٹیوز، مقصد، دا صرف حرام امردار مال و دولت و جائیداد ده. دا صرف اقتدار ده، دا صرف کرسی ده، دا صرف پارلیمنٹ ته ځان رسول دي، دا صرف منیسټري ده، دا صرف
هغه کرسۍ او عهدې حاصلول دي او هغه باندې حرام او مرداړو مال او جایداد جوړول دي. نور هیڅ مقصد نشته. که خان دا که ملا ده، که سیاسی پارٹی دا که مذہبی پارٹی دا، دیوے ذرے اور فرق نستا. ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، سارے ایک تیلے کے چٹے پتے ہیں، یہ سارے آپس میں ایک ہیں. کله یوې پارټۍ ته، کله بلې پارټۍ ته، کله دا دغې پارټۍ نه دا دغې پارټۍ ته، کله دغې پارټۍ ته یو الیکشن په یوې پارټۍ چې بل الیکشن په بلې پارټۍ، په یوې پارټۍ چې منیسټري ای ایم این ای ای ایم پی ای توبه، په بلې پارټۍ چې ایم این ای. خدای دې پاره اخیر ولې تاسو په دا سترګو باندې پردې دي؟ ولې تاسو په دا عقل او په دماغو باندې پردې دي؟ ډېر ښه سره په پیاژو و هغه حرص لالچ لیوني کړي یو. حرص لالچ وکړه موږ نه پاګلان جوړ کړي دي چې زه دې پارټۍ سره یم به داسې ماته دا بنګلې یا دا پلاټونه او دا ټیکې او دا کاروبار او دا عهدې بس صرف دغه لیوني کړي یو. تر ټیوبیله پریشر پمپ پورې موږ دغو شیو پاګلان کړي او لیوني کړي. نو خدای دې پاره له دې دنیا حرص و لالچ نه روزو د خپل غیرت، د خپل عزت، د خپل ایمان، د خپل اسلام او د خپل انسانیت ترلاسه شو. تباه شو، برباد شو. ټوله وینه د پښتنو څومره وینه توی سله یار، الفاظ مې زړه چې دماغو چې نه راځي. دا پرون چې په بنو باندې کوم حالات تیر شول، په افطاري چې په رمضان چې دا دې تصور چې سړی کوي هغه نه سړی دماغ او رګونه یې پټاو کېږي. زه لکي مروت خلکو ته وایم چې دا ورځې په تاسې بلکل روانې دي. لکي مروت یو بچي نوجوان ته، مشر ته، تورسرې ته وایم چې له بنو نه بدترین حالت قسم په خدای په تاسو باندې دا حالات روان دي. او دا تا ټول ایم این ای، ایم پی ایز، تا میرز، تا خان، تا ملا، تا مشر، دا قسم په خدای چې دغو خلکو سره میلاو دي. دا بدامني، دا دهشتګردي، دا موږ دا وینه چې تویېږي دغو خلکو سره، دا تاول هر یو مشر، هر یو خان او سیاسي ملا او تا ملک او د تا پارلیمنټیرین، ایم این ای، ایم پی ای، سینیټر، میر، دا ټول دې خلکو سره میلاو دي. قسم په خدای چې دا د غریب دشمن دي. قسم په خدای چې دا په دې دماکو په دې پښتنو وینو پویولو باندې چې څومره خوشحالېږي په دو عید دا مذمتي بیانو ته مه ګورو چې څوک یې له یوه جي جاري کړي دا مذمتي بیانه، څوک یې له بل جي نه جاري کړي. دا د موږ تاسو په دې زخمو باندې په وینو باندې مالګې مثالې مرچ اچوي. دا نخوال مذاکر پورې کوي که ځان په پیوه که نه. په دو عیدي چې عوام پریشانی، عوام ذلیل و خواري، عوام تباه بربادي، عوام دغسې غمجني، دغسې تورې تیارې بیا په دو باندې خوښي یا دو باندې عیدي. نو خدای ته وګورو له دې سینیټرانو، له دې ایم این ایګانو، له دې ایم پی ایګانو، له دې خان، له دې ملانا، له دې مشر نه خدای دې پاره روزو، خدای دې پاره دې پارټیو نه روزو، دې پارټیو نه روزو، که سیاسي پارټۍ دی که مذهبي پارټۍ دی، دغه سیاست نه روزو. دا مدراړ د انګریز سیاست نه، د انګریز له دغه جمهوریت نه روزو. خدای ته وګورو دې پیچې کوي. ایوب موټی سو صرف امن پاره، اولنۍ ناره امن، اخیرنۍ ناره امن. که چېرته مو د امن په نام باندې اتفاق اتحاد وکړو، غریب عوام چېرته امن په نام باندې سره یوسلو، نور مو هر څه شاته واچول، خو دا حالاتو نه به بار ووځو، نوره مو به دا وینه نه تویېږي. او که چېرې دې نه بعده ته بیا په دې پارټیو او سیاست چې دا مشر او دا توره سپینه برګ خانه ملا په دغه چې ته ګیرې، نو تباه به یې، برباد به یې، خوار و ذلیل به یې، دغسې به دې وینه تویېږي.
نو رایسو په د امن نارې باندې چې سره یو موټی سو او ټوپک واخلو. ما اخیرنه تجویز و مشوره دا ده چې موږ مرو بیټنی قومي تحریک ټوپک اخیستی ده امن پاره وسایلو پاره ټوپک واخلو. پښتون ته وایي چې دې ټوپک بغیر د اوس بل علاج نشته. ټوپک د دغه پاره یو طرف ته کلام ده یو طرف ته توره ده. دنیا هر پیغمبر کلام استعمال کړی ده او توره استعمال کړی ده. نو نن توره وخته قسم په خدای نن توره وخته نن ټوپک وخته. د خپل دا وینا کته بچ کول غواړي چې ما بچو ما نسلو وینه دې نشي توی ما تور سرو وینه دې نشي توی. او د بنو بیګا شپې هغه ګلالي بچي چې شهیدان سول هغه ګلاب په ګلان هغه ګلالي بچي چې بنو وال شپې بیګا شهیدان سوي دي. قسم په خدای جناور یې غبل په پریسي جناور انسان خو پریسته. نو روزانه به دا موږ دا ګلالي بچي دا ګلالي ځوانان دا ګلالۍ دا به روزانه دغسې های های افسوس لږ کې غیرت وکړو لږ کې پښتو وکړو لږ کې د خپل ایمان اسلام ته وګورو. ټوپک واخلو تور واخلو او چې څوک دي چې د ما وینه توی وي چې څوک دي چې د ما وینه توی وي دغه خلاف ټوپک واخلو. موږ در اخیستی اور ویاخلو ټول پښتانه چې مقابله یې وکړو جنګ ورسره وکړو. مهرباني